کالي به څو جوړه واخلې ځان ته؟ 2-3 جوړه به ځان. او ته څه اخلې؟ څرګم څپلۍ اخلې؟ ماما لور غوندې دي. سلامونه دوستانو، الله تعالی دې وکړي صحتمند وي. موږ الحمدلله هماغې جنۍ دپاره راغلي یو کومې چې تېره ویډیو کې تقریبا هغه ویډیو شاوخوا 80,000 نفرو خوښه کړې وه، 15 لکه نفرو کتلې وه، او چې هغې نه موږ پوښتنه کړې وه چې تا بیګا مخامې کې څه خوړلي؟ هغې ویل چې د الوګانو پوستکي. دې خبرې زموږ ډېر هېوادوال دردولي وه. الحمدلله یو ورور د لندن نه 2,000 افغانۍ همدغې جنۍ ته رالېږلي، بل ورور د فرانسې نه 2,500 افغانۍ رالېږلي. ورځو همدغه پیسې ورته سپارو. تاسو موږ ملتیا وکړئ. تر څو به دغسې تېرېږي، تر څو به دغسې تېرېږي له راحتونو. السلام علیکم. بچه ستړی مشي، بچه ستړی مشي. څنګه یې؟ ته اوس هم لګیا یې کار کوې؟ بچه ستړی مشي. حاجي بابا خدای دې زړه نه بدېږي؟ والله بس څه وکړو. ورځې څومره کار کوې؟ دلته رانږدې شم. د خیر ورځې څومره کار کوې بچیه؟ څومره لکه څو خښتې وباسئ؟ کله دیش کله شي کله شي. او ستړی مشي. څنګه یې؟ راشه کنه. چېرته وې ته؟ زه دې وپېژندلم. څوک یم؟ وریجې مې چې درته راوړې وې. وریجې چې دې وخوړې، جوس چې دې وڅښلو. لکه د زر خښتو څو روپۍ درکوي؟ 310 روپۍ. 310 روپۍ. سپین لګي یو. دا دې زوی دی؟ دا دې لور ده؟ او دا دې لور ده او دا دې زوی دی؟ غټان زامن دې نشته؟ نه، دغه مې مشرې زوی دی او نورې مې ټولې لورګانې دي. څو لورګانې دي؟ 6 لورګانې. 6 لور. دا دې مشره ده؟ نه، دا دنه مشره دی. ستا نوم څه شی دی بچیه؟ عظما. عظما څنګه د ستړیا احساس کوي دا کار چې کوي؟ تږی کېږي وږی کېږي؟ بیګا دې څه شی خوړلي؟ اوس بیا راته وایي. رښتیا به وایي؟ رښتیا ورته سر او پښې. سر او پښې؟ چرګانو. ښه، سر او پښې دې خوړلي. ښه دوستانو، دا همغه ماشومه ده. موږ الحمدلله ورته راغلي یو، 2 ملګرو همکاري کړې ده او موږ به دې ته انشاءالله همغه امانت سپارو. او ماشومان دې ګرمي ده، تاسو وګورئ دې ګرمۍ کې سپین ږیری بابا دی، د کور سرپرست، 6 لورګانې، دغه واړه بچیان د دوی کار کوي. د الله تعالی د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي. زه به تاته روپۍ درکړم، صحیح ده؟ خو نور باجي به په دې ماشوم یې کار نه کوي، ځکه خلک بیا خفه کېږي ورباندې، صحیح ده؟ زموږ ډېر وطنوال په دې جنۍ باندې خفه شوي دي، صحیح ده؟ او زه ورته پیسې ورکوم. څو روپۍ درکړم؟ 2 خو لږې دي، ډېرې درکوم بچیه. دمڅه دا دې 1000 روپۍ، دا دې 2000، دا دې 3000، دا دې 4000، د 15,000، د 6,000، د 7,000، 8,000، د 9,000، د 10,000. بس دی؟ دې کې دې وروم ته څو ورکې؟ نه، څو دې وسه کېږي دې کې؟ دې کې چې څو مې ورکړې نورې مې پلار ته زه ورکوم چې پلار مې څو ورته راکوي. نه، ما خو تا ته درکړي، پلار ته خو مې دې نه دي ورکړي. پلار ته مې پیسې ورکوې، بیا خو بېرته درنه اخلو. دا خو ستا دی. ښه، دا دې 11,000، دا دې 12,000، دا دې 14,000، دا دې 14,000 او دا دې 14,500. دا به دې ته ورکړم. وای نه شکوي بچیه. ښه، کومک کړی خدای دې ورته ډېره دغه تېره ورکړي. خیر اوس کار ته خو بیا نه راوځي. ګلان دختر ته څه واخلي؟ دختر ته کالي به څو جوړه واخلي ځان ته؟ 2-3 جوړه به ځان. او ته څه اخلې؟ څرګم څپلۍ اخلې؟ ماما لور غوندې دي. جامې هم ځان ته واخله. ښه بچیه، ځان ته به ښایسته شیان واخلي. الحمدلله ډېر خوشحاله یو. موږ ته سکون په همدې باندې میلاویږي چې همدغسې بېوزلې کورنۍ سره یو څوک مرسته کوي. لله الحمد، موږ همغه مرسته ورته راوړو
او تاسو د ماشومانو حالت وکړه خوشاله شو ځکه دوی ټوله ورځ په 300 افغانۍ باندې سره د ټول فامیله چې سپین ږیری بابا لورګانې بچیانې ټول کار کوي په 300 افغانۍ باندې کار کوي موږ الحمدلله 14,000 افغانۍ چې ورور 2,000 افغانۍ د لندن را لېږلې 9,000 افغانۍ یو بل ورور د فرانسې نه را لېږلې هم ورته وسپارلې او الله تعالی دې ستاسو مرسته ستاسو صدقه قبوله کړي انشاءالله د افغانستان د بیا رغولو خیریه بنسټ ستاسو لپاره یو مطمئن ادرس دی او ستاسو مرسته به انشاءالله په پوره اطمینان او باور سره الله دې ډېره تېره ورته ووایي امین الله دې په هغې دنیا او په دې دنیا خوشحاله لري بچې ته خو جامې کوي او والله که مې یو ته مسافوري کړي نه مې خپله دا پیسې ورم دې دپاره چې جامې به ورته کوي صحیح ده جامې به د زامنو ته هم کوي دلته موږ بیا راځو پوښتنه د دې کوو صحیح شو صحیح بچیان دې همداسې دا ونه وایي چې پلانکي را باندې قرض یې قرض کې ورکوم نه په دې به جامې ورته کوي صحیح ده ځان ته وایي 100 روپۍ ته نه واخلو نورې دوی ته جامې ماشومان چې اختر دې خوشحاله شي ښه بابا الله چې دومره هم خوشحاله کړو خدای په ایمان خوشحاله خیر اوسه چې بابا خدای په امان په مخ